اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې کورونو ته ورننوځي نو اجازت باندې دا ما تاسو ته چې مقصد د صورت دی د فحاشۍ لارې بندول دې سره د فحاشۍ لار بندېږي او الحمدلله دې کال له دا صورتونه موږ څه لږ وضاحت هم پکې وکړو په خپله ما ډېر وخت چې دا صورتونه داسې نه وویلي دا د سبق په ورځو کې هم چې استاد سره موږ سبق کې دا به اخرنۍ ورځ وي دا به موږ بیا مختصر ویلی کېږو زر زر نو ځکه دې کال له موږ دا نیم قرآن چې دی دا خاص کړی و د ترجمې او تفسیر دپاره ادب بیانېږي چې کور ته ورننوځي اجازت باندې کوټې ته چې ورننوځي اجازت باندې اگر که کوټه د موري د پلاري د روري د خوري دا به نه چې نه نه جي دا مور ده حدیث کې راځي یو سړی غواړي چې مور په هغه حال وویني چې نه یې لیده غواړي یو قسم دا نه غواړي نو بیا به اجازت لري بل ته د هغې ګوره دا چاردیواري نه ده په دې خبره ځم پوه کې خفه کېږي به نه زه به یو خبره وکړم موږ پښتانه په دې ادب کې ډېر کمزوري یو موږ پکې ډېر کمزوري دا چاردیواري نه ده چاردیواري د کور ده بیا چاردیواري د کوټې او د کمرې ده هر یو چاردیواري دې کې چې دننه څوکي نو دې در ده دپاره پرده ده دننه اوس د ده اجازت دی دته د هر څه کولو خصوصیت دی ته چې دننه ورځي اجازت باندې یا چاردیواري د کور ده یا چاردیواري د دې کوټې او د کمرې ده دې سړي ته دننه اجازت ته چې دی هر څه کوي او دا د ده خاص ځای دی ته چې ورنوځي ته به اجازت لري موږ کې دا ادب ډېر کم دی ته به کور کې ناستې برنډه کې چې ګورې السلام علیکم سړی دننه راغی نه ورټکول نه اجازت اخیسته ور وی کولاو نه ور کولاو ته به دننه راننوځي او د کمرو دا خو لا دې کې ولا بیا هم باز ویني دا کور ته چې راننوځي څه ټک ټک وکړي خو کور کې دننه چې کمرې ته ننوځي ته به لګیا یاسي مثال به پې زه ورکړم ته به لګیا خپل څه حساب به دې راغستی او چې ګورې په سر به ته پلانې ولاړې ها لګیا یې سړی وي چې اوس ده سره څه وکړو دا خو زما خاص کمره تا ور ولې نه ټکم کله سړی لګیا یي د خپلو بچو سره د خپلې ښځې سره خبره کوي کله په داسې حال یي چې دی نه خوښوي چې څوک ما په دې حال ویني ته به اجازه لري یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مه ورننوځئ کورونو ته غیر بیوتکم سوا د کورونو ستاسو نه حتی تستأنسوا تر دې چې اجازت وغواړئ وتسلموا على أهلها او سلام واچوي په اوسېدونکو د هغې باندې ذلکم خیر لکم دا کار غوره دی تاسو لره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ یا دا خبره یاده کوي اجازت پالي او څه به کوې سلام باچې نو د اجازت د اجازت د اخیستو طریقه دا موږ څو ځایونو کې تفصیلي بیانه کړې ده اول به سلام واچي بیا درننه وځم اجازت به وغواړي درننه وځم درې پیرې به اجازت علی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي
اجازت 3 پیری دی الاستئذان 3 اجازه څو پیری دی 3 پیری کنه ته میلاو شو ډیره ښه ده کنه واپس مچۍ کېږم کنه شوی زمونږ نه به یو الله خلاص کړي 3 پیری جواب یې درکو اجازت یې درکو صحیح ده که نه واپس خرابه سړي پورې کېدای شي ودی کېدای شي اجازت دله نه درکوي بله مسله تعارف په خپل کې چې زه پلانې یم زه څه یم زه پلانې یم خپل نوم بایلې دا نه چې زه یم هغه کله چې یو سړي ویلي و که نه حدیث کې راځي صحیح بخاري کې دی جابر رضی الله عنه وایي زه په رسول وسلم پسې تللی وم دغه پلار په دې مسله کې په پلار یې قرضه وه که نه خو شهید شوی و نو زه په هغه مسله کې په رسول وسلم پسې تللی وم نو ما چې ور وټکه وی رسول وسلم وایي چې من دا څوک یې وی ما وایي چې انا وی انا کانه کریهها دا خبره بدی شو انا اوس څه چیرې زه یم نو زه څه څوک یم او زمونږ خو باز به غوسې شي ورکولی او که پوتینګار زویه څوک دا د هغه حق دی چې هغه تپوس وکړي چې ته څوک یې که ستا په دې سر کې ښکري که بیا هم دا د هغه حق دی چې هغه تانه تپوس وکړي چې ته څوک ابو موسی الاشعري رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه به کله راغی که نه د رسول وسلم خوا داسې به وي السلام علیک یا رسول الله هذا ابو موسی هذا الاشعري یا رسول الله دا ابو موسی ولاړ دی ستاسو د کور سره اجازت ورته شتي ده نه درشي نو ته به خپل نوم علي او اجازت به 3 پیری علي 3 پیری یعنی مطلب چې کله ورته ضرورت راپېښ په اولني کې اجازت میلاو نه شو دویم په دویم کې میلاو نه شو دریم کې میلاو نه شو طلایي وتول شو تنګول به نور نه کې زیبا دایري چې ته سره طلایي و کمبل لاوړې ور سره پروت دي فإن لم تجدوا فيها أحدا نو کچرې ونه مومئ تاسو په هغې کې څوک فلا تدخلوها نمور ننوزي هغیتا حتى يؤذن لكم ترديش إجازة كريشي تاسوتا وإن قيل لكم رجعوا أو كويلش تاسوتا جواب الشيء فارجعوا نواب الشيء هو أزكى لكم دا كاردير باكون كيدي تاسولرا والله بما تعملون عليم او الله پاک عملونو چې تاسو یې کوئ پوهه دی څنګه پاکوونکی ستاسو لپاره وایي که تاسو وویلی شي چې واپس شئ نو واپس شئ او دا کار تاسو لره پاکوي پاکوي تاسو له تکبر نه انسان کې عاجزي راشي که دا خوی د پکې و لکه اوس یو سړی دی تا ته ووایي مه راځه دې کې د خفګان څه دي د پښتو دا سوچ به غاړې ته کیدو هلک ساته که دغه دې به کي بیا به پکې خفګان دي تا څه ووایي ته چې رالې د پلاني خوا ته او تا چې ور وټکو تا ورته څه ووایي زه در ننوځم صحیح شو که هغه څه ووایي نه دې کې څه دي ګوره تا دا سوال ولې وکړو چې زه در ننوځم سوال دې ولې وکړو بیا نه نو دا سوال دې ولې کوو چې ته خفه کېږې چې مه راننوځه هغه راته ووایي بیا خو به ډایرېک ورننوتی وي که نه نو ته چې دا سوال کې نو دا دې دپاره کې که اجازت دی چې درشم که اجازت دی چې واپس ځم
نو یو طرف ته اجازت غواړي او که هغه ورته ووایي چې مه راځه نو بیا د اجازت څه له غوښتو زما په دې خبره پوه شوې اوس که نه د اجازت چې موږ غواړو خو دې دپاره که ګنجایي شي چې در ننوځو که نه چې ځو نو کیدای شي هغه بیماري وي چې مه راننوځه کیدای شي د هغه سره څوک ناستي خاص کیدای شي ډېرې خبرې نو طبیعت مه خرابوه زه واپس دې سره الله وایي تاسو پاکېږئ د تکبر نه دکې دا خوی خو د عاجزۍ خوی دی که اوس الله دا خبره بیانوي چې یو عام ځایونه دي خاص نه وي نو هغې ته که تاسو اجازت نه هلئ او دقه شان ورننوځئ هغې څه حرج نشته لکه یو ځای دی هلته سامانونه خرڅېږي مارکیټ دی بازار دی منډایي ده مسافرخانه ده هوټلې دي په داسې ځایونو کې اجازت اخیستو ته ضرورت نشته ولې ځکه چې دا د عامو خلکو ننوتو د ناستې پاستې دپاره دی لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بیوتا چې ورننوځئ کورونو ته غیر مسکونه چې اوسېدل نه کېږي فیها پاگی کی متاع لکم سامانی ستاسو پای کی ستاسو سه سامانی ستاسو سه ضرورتی نو اجازت اغسطو تا بدی کی ضرورت نشتی والله یعلم ما تبدون او اللہ پوئیگی پاگ سجتاسو اخکار کوئی وما تکتمون وغچتا سوی پټوي مازیګر به انشاءالله د 13 آیت نه شروع کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد